دا ځل مو درته یوه ښایسته په زړه پورې او دلچسپه خپرونه په ښایسته ننګرهار او مرکز جلال آباد کې تاسو ته په داسې یو رستورانټ او په داسې یو جوسخانه کې برابره کړې ده چې په دې وروستیو کې ډېر شمېر مینوال پیدا کړي دي او ډېر شمېر مشتریان دا هڅه کوي چې روزمره راشي دي. پیغام مې دا دی د هیوادوالو نه چې راشي خپل هیواد کې سرمایه‌ګذاري وکړي نو دا به هم ثواب او هم خرما هم به د هیواد د آبادۍ او پرمختګ کې ورو ورو به هم به یو مسکین فقیر ته د کور د نفقې ذریعه وګرځي. نو خلک راځي هر رقم جوسونه غواړي، چارمکس دی، شګیوال دی، همداسې ویپي دی، مڼه دی، املوک دی، امرود دی او اناناس دی، انار دی، بس همدغه جوسونه لرو قربان. همیش راځو جمعې ورځ تفریح لپاره مې باید سړی لاړ شي تفریح وکړي او دا ځای مونږ انتخاب کړل شګیوال جوس او دلته راغلو جوس لپاره مونږ دلته هم جوس نوشي جان. سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو خوږو هیوادوالو یو ځل بیا سلام هرکلی هیله ده تاسې به ښه یاست د یو سوکاله خوشحاله او آرام ژوند څښتنان به یاست. یو ځل بیا په یوې نوې ځانګړې او خوندورې خپرونه کې مو هرکلی ترسره کوم. دا ځل مو درته یوه ښایسته په زړه پورې او دلچسپه خپرونه په ښایسته ننګرهار او مرکز جلال آباد کې تاسو ته په داسې یو رستورانټ او په داسې یو جوسخانه کې برابره کړې ده چې په دې وروستیو کې ډېر شمېر مینوال پیدا کړي دي او ډېر شمېر مشتریان دا هڅه کوي چې روزمره راشي دې هوټل ته دې رستورانټ ته تر څو هغه خوراکونه چې دوی خوښیږي نوشیجان یې کړي او همدارنګه هغه جوسونه چې دوی خوښیږي په خپله خوښه یې دلته راشي نوشیجان یې کړي او خوندونه ترې واخلي. هغه بل هوټل نه دی، بل رستورانټ نه دی، فرید احمدي شګیوال جوس سنټر او جوسخانه ده. تاسې موږ سره مالتیا وکړئ، موږ سره خپرونه تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو او خوږو هیوادوالو د شګیوال جوس سنټر یا د رستورانټ څښتن مالک موږ سره موجود دی، د ده سره خبرې اترې ترسره کوو. لومړی کې خدای موږ ته ځان په خپله راوپېژني. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم زیرک احمدي دی، د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د شګې د قلعې اوسېدونکی یم. زیرک صاحب ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ورودان څومره وخت کېږي چې دغه کار روزګار ترسره کوئ؟ موږ خو د هوټلونو په برخه کې زما نه مشر ورور مې دی عیسی فرید، هغه په دې برخه کې کافي تجربه لري. تقریبا 15 کاله همداسې برابرېږي چې موږ په دې برخه کې کار کوو او د دې نه مخکې ننګرهار کې موږ هوټل لرلې د درمسال چوک ته مخامخ او
بیا د هغه نه وروسته کابل ته لاړو. په کابل کې مو هوټل اوس لازم مې وګڼله چې یو ننګرهاریان اوسېدو په کابل کې، نو بېرته ننګرهار ته رالو او دا کم وخت کې چې دا ځای جوړ کړی دی الحمدلله راضي یو ترې. ننګرهاریانو ډېر خوښ شوی یم دی او کارم ښه دی انشاءالله. کوم ډول خوراکونه دلته د سره موجود دي او شته دی؟ مونږ مختلف برخه خوراکونه لرو. مونږ افغاني غذاګانې هم لرو، خارجي هم لرو. چې افغاني غذاګانو کې عام غذاګانې لکه قابلي پلاو شو، قورمه شوله، کباب شولو، دا غذاګانې دي. بیا هغه نور غذاګانې چې خارجي غذاګانې دي هغه مینو کې شته دی، نو نومونه یې لږ سخت دي، غذاګانې هم لرو. ډېره مننه. همدارنګه ستاسې جوسونه هم ډېر زیات مشهور دي، خلک ورته د مختلفو سیمو څخه راځي. بالکل څو ډوله جوسونه د سره شته دی موجود دي دلته؟ دا بالکل دا خبره دقیق ده. مونږ د جوسو په برخه کې ډېر فعال یو. مونږ مختلف جوسونه لرو چې بیا په دې هر جوس باندې مونږ خپل نومونه ایښي دي که نه. یو شارمکس دی چې د 4-5 قسمه میوو څخه یو ځای مونږ هغه جوس جوړو که نه. بیا هغه یو قسم دی چې خالص یو میوې څخه جوړیږي. بل مشهور جوس زم چې دی هغه شګیوال جوس دی. مونږ دې ته خپل نوم ورکړی دی چې شګیوال جوس دی او هغه ته ډېر خلک خوښوي. دا به ځانګړی وي؟ ځانګړی دی، دا ځانګړی دی. ځانګړو خلکو دپاره دی که نه دا د هر چا دپاره، دا د هر چا دپاره څوک هر سړی کولی شي دا جوس استفاده کړي. شګیوال جوس راشي دلته؟ ولې نه، ولې هر کله دې راشي. دا ځای د ټولو هېوادوالو خدمت کوي. راتلونکي کې څه پلان لرئ؟ راتلونکي خو زمونږ اوس په دې برخه کې مونږ کار کوو، نو کوشش مو دا دی چې دا خپل برانچونه زیات کړو، د هېواد نورو برخو ته یې ورسوو که نه، مختلفو ولایتونو ته. خو اوس وخت لپاره هم فوکس په دې همدې ځای دی چې تر څو څنګه کولی شو چې ښه خدمات وړاندې کړو. آینده کې به د خیره ګورو چې نور ولایتونو ته خپلې څانګې وغځوو. کارکوونکي د سره خوشحال دي؟ الحمدلله. زمونږ عموما کې ټول کارکوونکي تاسو به ورسره خبرې هم کړي. مونږ په ابتدا کې چې کله مونږ ته کارګر راغلی لږ ستړی ستومانه خفه، خو بیا وروسته چې مونږ ورته هر څومره جزا هغه نه ځي. یعنې مونږ دومره مینه خپل کارګر ته ورکوو لکه من حیث د یو اولاد دی، یو فامیل. او همیش دپاره مونږ هغه کم د نظم و ډسپلین مجالس دي، میټینګونه دي، هغه کې مونږ شاګردانو ته دا خبره کوو چې مونږ من حیث د یو عضو د یو فامیل عضو وي. نو دلته تاسو خپل سهم خپل کور ته وړو، مونږ خپل سهم کور ته وړو. نو کوشش به مو دا وي چې څنګه کولی شو چې د هوټل د نظم و ډسپلین کې او د یو فامیل کې څنګه ښه رول ولوبوو. نو کور د ودانې هغې مونږ سره ډېر ښه رول لوبولی په دې برخه کې. د ګاڼې ګوڼې اندازه مو څومره ده؟ الحمدلله ډېره ده، ډېره زیاته ده. او دا تاسو خپله ګورئ چې نن په دې هوټل کې ځای هم نشته دی، چوکۍ نه وي، بس د وطنداران د کور ودانې بیا بیرون منتظر پاتې کېږي چې کله ځای فارغه شي بیا راځي داخل ته. ډېره مننه که خوشحاله اوسئ. وروسته کې به پیغام درنه واورو د یو روزګاري یا د یو هوټل د څښتن په حیث څه پیغام لري هېوادوالو لپاره؟ زما خو پیغام دا دی، اول د کاروباریانو لپاره دا دی چې کوشش باید دا وشي چې هېوادوالو لپاره بهترینې غذاګانې او په ښه کیفیت په پاک آرام او صفا ماحول کې وړاندې کړي. او دویمه خبره مې دا ده چې د ټولو سرمایه‌دارانو څخه چې هېواد کې الحمدلله د کاروبار زمینې برابرې دي، نو راشئ خپل هېواد کې سرمایه‌ګزاري وکړئ. او دې سره به مو یو طرف نه د هېوادوال هغه بېکاره هېوادوال چې لکه لله الحمد چې موږ سره کوم کسان په کار کې مصروفه دي چې موږ دا فکر نه کوو، خو په کافي اندازه شاګردان موږ سره په دې برخه کې کار کوي. هر چا ته د خپل هغه اندازې مطابق هغه بېګا ته کور ته یو نفقه رسېږي. نو پیغام مې دا دی د هېوادوالو نه چې راشي خپل هېواد کې سرمایه‌ګزاري وکړي، نو دا به هم ثواب او هم خرما، هم به د هېواد د آبادۍ او پرمختګ کې ورو به هم به یو مسکین فقیر ته د کور د نفقې ذریعه وګرځي. یعنې خلکو ته د روزګار کولو هغه وسیله او زمینه برابره شي. ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ. ستاسو نه مننه. کور ودان الله مو هر کله راول راځي ستاسو خدمت کوي. ډېره مننه. خیر.
هرکلی بیا هم هیله د ښه بیاست شګیوال جوس سینټر کې وو. موږ دلته د هېوادوالو یو شمېر هغه راغلو خلکو سره خبرې اترې ترسره کوو چې دلته څه نوشي جان کوي. دلته 3 ځوانان راغلي دي او ناست دي. دا یو سره موږ خبرې کوو، تاسې زموږ مالتیا وکړئ. مهرباني ستاسې نوم؟ زما نوم فیصل خان. څنګه حیثیت دې ښه دی؟ الحمدلله. تاسو ښه یاست؟ خیر اوسې. ډېره مننه. دلته راغلی څه دې وخوړل که نه؟ او دا دی لګیا وو منتو مو خوړو. ډېر ښایسته منتو تیار دی شګیوال. منتو دې خوښېږي که څنګه؟ او زیات مې خوښېږي. که د ملګرو فرمایش وو؟ والله دا هغه سیخان خوښېږي او د منتو خوښېږي. ښه یو ویل چې سیخان خورو او تاسو دواړه ویل چې منتو. هو بالکل. تاسو پرې زورور شوي یاستئ بیا؟ نه والله بس هر چا خپله خوښه ده. چې خوښ شي هغه وخوري. دلته فقط نن راغلي یاستئ که نه نورو ورځو کې مو راځئ؟ نه راځو جمعه کې 2 ځله راځو. جمعه کې خامخا یو ځل راځو. ښه یاده دې وکړله چې منتو مو وخوړل، د وروسته څه پلان شته دی چې به نور خورئ که نه؟ نو جوس به اوس جوس هم ښایسته جوس ورکوي. اراده مو کړې ده؟ هو کله چې دلته راځي همیش دپاره ملګري در سره وي که نه کله کله ځان ته هم راځي؟ نه ملګري را سره یې ځان ته نه یم راغلی اوسه پورې. ملګري ما سره دپاره دي. او دلته خدمات څنګه دي؟ چاپېریال څنګه دی؟ ماشاءالله ډېر مجهز دي. ډېر ښایسته پاک هغه دي هر څه نظافت او د هغې کې ډېر ښه ماشاءالله دي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. الله دې عزت وکړي. درنو لیدونکو بیا هم هرکلی موږ فرید احمدي شګیوال جوس سینټر کې دمګړی قرار لرو. دلته د جوسو یو تن استاد سره موږ خبرې اترې ترسره کوو. تاسې موږ سره مالتیا وکړئ، موږ سره خپرونه وکړئ. سلام علیکم. وعلیکم سلام. مننه. خیر اوسئ. مهرباني نوم مو؟ زما نوم روزانه رشید دی. د ننګرهار اوسېدونکی یم. اوس یو 2 کاله کېږي چې دلته جوس کار کوو. ښه 2 کاله کېږي چې دلته کار ترسره کوئ؟ او قربان. کار دې سخت دی که آسان؟ آسان دی قربان. څو ډوله جوس دلته تاسو سره شته او موجود دي؟ موږ سره روزانه 6 ډوله جوس موجود دي. خلک راځي روزمره او بېلابېل جوسونه څښي؟ او قربان. نو خلک راځي هر رقم جوسونه غواړي. چارمکس دی، شګیوال دی، همداسې ویپي دی، مڼه دی، املوک دی، امرود دی او اناناس دی، انار دی. بس همدغه جوسونه لرو قربان. کوم یو ډېر زیات مشهور دی چې خلک یې ډېر زیات مشهور قربان شګیوال په نوم. شګیوال او ویپي دا ډېر مشهور دی. د علت کې څه دی چې ډېر زیات مشهور دی؟ دې کې داخل نور مواد پکې استعمالېږي قربان. ښه د دې نورو جوسونو په پرتله باندې کې مواد ډېر دي؟ او دې کې مواد لکه کیفیت ډېر عالي دی او قربان. ورځنۍ ګڼه ګوڼه مو څنګه ده؟ خلک ډېر راځي که لږه؟ ماشاءالله ښه دی، ډېر راځي. چا چې نوم اورېدلی دی شګیوال جوس او ماشاءالله هر ځای نه راځي او ډېر ښه دی. بس خوشحال یو، شکر دی. ښه ته وایې چې څوک خبر شوي وي چې پلانکي ځای کې دغه شګیوال جوس سینټر شته دی، هغه حتما دلته یو دفعه ځان رارسوي؟ نو یو دفعه خامخا دلته ځان رارسوي، جوس یو ځلې څکي او ماشاءالله ډېر ښایسته جوسونه دي. ویپي او شګیوال مشهور دی زموږ. یعنې تم خپل کار کې خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یم، شکر الحمدلله. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور ودان جنتي شي.
درنو لیدونکو هرکله هله د خبي یاس موږ سره دلته یو ځوان موجود دی ناست دی راسره د سره خبرې اترې تر سره کوم سلام علیکم وعلیکم السلام خیر ورسید خله شکر دی الله فضیلت خپل اخی ډیره مننه مهرباني نوم دې څه دی نوم یې جان الله دی د کاریز کبیر څخه راغلی ښه څنګه راغلی دلته ولا جمعې ورځ ما لاړ شو لږ جسم وسکو او ښه جوس دې وسکه او جسم وسکو څنګه دلته همیشه پر راځي کنن صرف راغلی او ولا همیشه راځو جمعې ورځ تفریح لپاره می باید سره لاړ شي تفریح وکړي او دا زموږ انتخاب کړل شګیوال جوس او دلته راغلو جوس لپاره دلته جوس نوشي جان او ځان ته راغلی که ملګرو سره نه ولا یو دوه درې کسان یو ښه دوه درې ملګرو سره او درې کله چې راځي همداسې ملګري د سره یې که نه ځان ته راځي او ولا یو دا متر زوی دی ما سره یو بل دی هغه مې انډیوال دی اوس بار ښه اوس تاسې جوس نوشیجان کړي دي او جوس نوشي جان اوس آینده مې یو پلان لرو یو بل شی مو ښه نور هم څه شته دی چې هغه راشي ویې خورئ او انشاءالله او یو دوه سیجي ما ډر ورکړی ښه ښه دارو وشه ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې عزت وکړي خیر اوسه تور ودان درنو لیدونکو بیا هم هرکلی هیله د ښه یاست موږ سره دلته دوه ځوانان ناست دي د یو ځوان سره موږ خبرې اترې تر سره کوو مهرباني ستاسې نوم زما نوم روحیت الله حبیبي دی حبیبي صاحب ښه یې صحت کې ښه دی مننه کور ودان ژوند خوشحاله اوس چې دلته راغلی ملګرو سره که ځان ته وي ملګرو سره یونس جان راسره ده دلته د جوس کلو دپاره راغلی ښه دلته جوس کل دپاره راغلی همیش دپاره راځي که نه فقط نن راغلی مونږ خو د دې د دایمي مشتریانو هر وخت راځو دوی ډېر ښه جوس ورکوي د دې په خاطر ښه د دې ځای انتخاب مو څنګه دی لکه د دې ځای خو واقعیت خبره انتخاب د دې په خاطر کړی ده چې د دوی د جوس کوالټي ډېره ښه ده د دې په خاطر باندې مونږ دلته ډېر راځو ښه یاده دې وکړله چې دلته ډېر راځو کله هم چې راځي ځان ته راځي که ملګري هم درسره وي کله ځان د کله ملګرو سره نو نظر هغه حالاتو ته ماحول څنګه دی چاپېریال څنګه دی واقعیت ډېر ښکلی ماحول ده ډېر ارامه فضا ده د دوی او سرویس یې ماشاءالله ډېر ښه ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور مننه
لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده ښه به یاست موږ سره دلته یو ځوان ناست دی موجود دی او د سره خبرې اترې ترسره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه صحت دې ښه دی؟ شکر دی الحمدلله خیر. ډېره مننه خوشحاله اوسې. نوم دې څه دی مهرباني؟ عزیز الله نوم دی. ښه عزیز الله صاحب ښه صحت دې ښه دی؟ شکر دی الحمدلله خیر. خوشحاله اوسې. ته ماشوم دې ځان سره راوړی تا سره دی؟ ځان سره مې راوړی زوی مې دی مشر زوی مې دی. اولاد دې دی؟ اولاد دی. ګران دی درته؟ ډېر زیات. دلته دغه جوس سنټر ته چې راځي همیش دپاره ځان ته یې که ملګري درسره وي؟ والا بس ملګري خو را سره نه خو دا زوی مې داسې دی لکه ملګری ملګری را سره یې همدا راولم. کله هم چې تنګ شي دلته چې راځي دی ځان سره حتما او د حتما ځان سره راولم. د دې جوس په زړه کېږي ته هم راغلی دلته در باندې جوس خو دغه دی راغلی دی دنه وروسته هم څه پلان لري که نه چې وخورې نو؟ ولې نه پلان دلته هم لرم زه کور دپاره هم ځان سره وړم. هم فامیل ته هم چې ځان سره یوسې؟ ځان سره وړم فامیل لپاره هم ځان سره وړم. دلته خدمات څنګه دي چاپېریال څنګه دی؟ والا ښه دی چې داسې خلک دي چې خپل لاس سلامي درته ولاړ دي چې شی وغواړې حاضر کوي درته. او قیمتونه څنګه دي د اجناسو د دې شیانو؟ والا ښه دي گزاره کوي دا هغه بعضې هوټلونه دا ښه دي گزاره په دې کې چې یو شی وغواړې یو لس شل روپۍ مراد پرې کېږي. یعنې تاسو سره خوشحاله یاست؟ شکر دی او که ته غواړې تا ته هم راوغواړم. ډېره مننه خیر یې خوشحاله اوسې. زه خو دغه خورم او دې ته بیا تاله به څه خدای ښه لري ستاسو د نوشي جان شي ډېره مننه کور ودان خدمت کې دي. خوشحاله اوسې ډېره مننه خیر یې خوږو لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده ښه به یاست. شګیوال جوس سنټر یوازې داسې نه چې خلک دې راشي او هغلته کوم ځای چې د خلکو دپاره مشتریانو دپاره ځانګړی شوی دی هماغلته دې کېږي. یعنې خلک کولی شي د خپلو کورنیو همدارنګه د خپلو فامیلونو سره هم کولی شي دلته راشي. دلته دوی ځانګړی ځای او ځانګړی سیستم ورته لري تر څو خلک د خپلو کورنیو سره دلته خوښي ولمانځي او دلته قسمه خوراکونه ورسره ترسره کړي. لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده ښه به یاست. موږ سره دلته یو بل مشر ناست دی د سره خبرې اترې ترسره کوو. لومړی کې به ځان نه وپېژنې مهرباني ستاسو نوم؟ محمد حبیب شرافت. شرافت صاحب ښه صحت دې ښه دی؟ الله فضل دی شکر تاسو ښه؟ خوشحاله اوسئ ډېره مننه. کوم ځای څخه راغلی یې دلته؟ د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالي انبرخاني کریا څخه. شګیوال جوس سنټر ته او دغه هوټل ته یعنې تاسو د بټي کوټ ولسوالۍ انبرخاني سیمې څخه راغلي یاست؟ څنګه مو وپتېله چې راشئ او دلته څه وکړئ یا څه نوشیجان؟ دا خو د خلکو دوستانو هغو د هغوی د ډېر زیات صفت کولو ستاسو د هغه نه ډېر زیات متاثره وو
د ستاسو د خوړو نه او د جوسو نه او د شیریخ وسته جمع ده خو مخکې وړي کې ډېر زیات مشهور ستاسو. دا اول ځل دی چې راغلی که نه د نه مخکې هم کله دلته راغلی؟ زما اول ځل دی چې راغلی یم. اوس ملګرو سره راغلی او ملګري د تره زامن دي. هغوی سره راغلی؟ دا شبیر احمد نومیږي په مارکوټ کې د چرګانو د میډیسن کار کوي او دا هغه چې دی ابراهیم دی او دا چې دی د ډرایور دی د موټر او دا وړوکی وراره دی محمد. دا یې ځان سره راوړی دی. دا ستاسو د چکر او د بانډار مال کوي که نه؟ هر ځای ته ډېره مننه. څه مو تر اوسه نوشي جان کړي که نه اډر مو ورکړی دی؟ اوس هم اډر ورکړی شګیوال سپیشل جوس هغه به نوشي جان کوئ؟ انشاءالله. د هغه وروسته پلان څه دی؟ بس دستي خو ډایټینګ باندې وزن کم هغې نه پس به بیا کله به بیا هغې ته هم راشي یوه ورځ به وټاکو انشاءالله. ستاسو غار ته ډېر ماشاءالله مشهور دی او هر یو ځانګړی خوند لري. نو اوس موږ د دې هغه دپاره راغلي یو جوس ډېره مننه که خوشحاله اوسې کورانان. الله مبارک مننه ستاسو نه خیر وي. برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو مو په جلال آباد ښار کې په یو مشهور هوټل او جوس سنټر کې برابر کړی و ولیدله او وکتله. موږ همیش دپاره به هڅې کوو چې تاسو ته دغسې خوندورې او جذابې خپرونې برابرې او چمتو کړو. د تاسو ډیره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسئ.